نن در سره خپل یو نظم شریکوم. د نظم نامه ده د پرنس. دا د یو کتاب نامه وه چې په 1522 لمریز کال کې د ایټلی یو لیکوال میکاولي لیکلی و. یو سیاسي کتاب دی. د هغه وخت باچا ته یې ډالۍ کړی و او زما د کتاب نامه هم ما د دې نظم له یوې مصرې راویستې ده. داسې ډېر لرې به نه ځو. در سره دا نظم شریکومه. هیله ده خوښ به مو شي. یو کتاب دی، مختصر شانتی کتاب. یو کتاب دی مختصر شانتی کتاب. پاڼه پاڼه یې لعنت په سترګو ویشي. مصنف د تیرې شوې زمانې په آینه کې شهزاده ته مخاطب دی. مصنف د تیرې شوې زمانې په آینه کې شهزاده ته مخاطب دی. وایي رحم نه د ظلم لاره ښه ده او طاقت د ښو او بدو نه بالا دی. وایي رحم نه د ظلم لاره ښه ده او طاقت د ښو او بدو نه بالا دی. وایي تاج د پاره خیر دی که پدار کړي رونه خویندې تربوران او داسې نور هم. وایي تاج لپاره خیر دی که پدار کړي رونه خویندې تربوران او داسې نور هم. وایي ښه د سخاوت نه یوه ډکه خزانه چې در سره وي. وایي ښه د سخاوت نه یوه ډکه خزانه چې در سره وي. هر سړی په دې کتاب باندې بد وایي خو تاریخ په دې ګواه دی چې همدغه شانته شوي. هر سړی په دې کتاب باندې بد وایي خو تاریخ په دې ګواه دی چې همدغه شانته شوي. تاسې ډېر لرې به نه ځو. تاسې ډېر لرې به نه ځو. هم د ځان مثال به واخلو. د کابل او د عراق او د ایران مثال به واخلو. د وطن له دنګو سکو به لبنان راته ښکاره شي. په قدم قدم به اصل د انسان راته ښکاره شي. هم د ځان مثال به واخلو. د کابل او د عراق او د ایران مثال به واخلو. د وطن له دنګو سکو به لبنان راته ښکاره شي. په قدم قدم به اصل د انسان راته ښکاره شي. هر لوستونکی د کتاب ته د نفرت په نظر ګوري. هر لوستونکی د کتاب ته د نفرت په نظر ګوري. د اقبال غوندې شاعر هم داسې وایي چې د دې سړي رانجه خو ړندوي د خلکو سترګې. د اقبال غوندې شاعر هم داسې وایي چې د دې سړي رانجه خو ړندوي د خلکو سترګې. خو زه وایم چې سودا دا کتاب خو آینه ده. خو زه وایم چې سودا دا کتاب خو آینه ده. د انسان د مخ تصویر پورې خندا ده. د ډیوو لاندې تیاره وي خو د دې لاندې رڼا ده. خو د دې لاندې رڼا ده. ډېره مننه.